ور تاریخ ندی قربان شمع وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمع وطنای رسمونه سره وریځ دی چې داسې نه وي چې برون خطره سره جوړه کړي او مینه دې وکړله لاړې ماته دې پرېښول په خنجر ویلي زړونه ټنګړړنګ ټنګړنګړنګړنګ او مینه خو داسې کله کېږي که نه خو بربدۍ کې هم سره پرېښول جرمینه پنګړنګړنګ مړه چې دا مشو بېچاره سره تللي وي ډېر سره نو واخ نه شو یاره تېر عمر مې ملک صاحب سره داسې په غضب سره تېر کړو چې مکمله شپه مې بیټک داسې یخ ویم دې ځان سره ویایم چې یو ورګې ملک ګیر کړم قسم چې داسې مې ورته ویلي نه وي چې که چېرې مو ته ښځه غم کې وی که او که نه یې کې په ده بیټک کښې زه شپه او ورځ نه شو تېرولی وپوهېدې جنان می لاړو مسافر شو په بل وطن به ګرځوي ببر سرونه او جلکۍ په باغ کې سره مڼه شوه پنګ پټنګ بنګ پټنګ بنګ نه ورخطی شم نه یې باد راغورځوینه خان صاحب خان صاحب بخیر چېرې سره راګرځه خان صاحب سندرې کوي همیشه د څه کړې السلام علیکم وعلیکم خان صاحب تو نجار شو خان صاحب دته چې ووینو که نه کسان چې داسې رقم د مو ته خوند لګي تو به ډی توز ونی ځکه چې زه خو داسې سړی نه یم موږ مې داسې وڅرولې کسان نه مو په خدای یو تو ته خو مو پاته لګي که نه چې بیا زه داسې ډېر نه یم زه خو چې چېرې که نه چې ته امر وکړې که نه په کوم ځای شي چې وي بیا داسې ورخطو نه یم پاته ته لګي که نه چې په کوم ځای شي خو مو داسې کور نه دی کړی چې چېرې تو رنګ په باد شي بدماشي خو داسې نه کېږي کسان نه مو په خدای چې داسې لیټره پال کوم بله ورځ هغه څلېر تنه غله چې روغلي وي پاته دې ولګېده په کوم ځای شي اصل بېرته نه قسم نه مو په خدای چې په هغه ځای شي راغلو چې دا ګیټ مې ورته کاش کړو چې دا برېت مې ورته جګ کړو داسې مې وډړول چې بیا ګلتو چې نو ما درته ور وخوله چې د خولې خوند بې تریخ شي وړه چې مو درته ووایي چې وله مانې مړه کړه او ته خو ویل چې سترګې مې ښودې که نه په هغه ځای شي خو داسې وا که نه چې چېرې مو ته غوسه روشي که نه د مو سترګې ډور نه د مو سترګې اسمان ته جګې شي د ډېرې غوسې نه چې د ګیټ مې ورته کاش که داسې برېت مې ورته تو وکړو که نه داسې مې ته پسې وتښتولو هسې خو پاته لګي میشه دې څه کړې میشه مې کسان د داسې مړې کړې خان صاحب چې داسې کاشکې که نه دا مکمل ساتل شي دیغ به ووینې اوس چېرې دي یسې بیا یم کلي ته بیا یم خو ورشه میشه کړلې که واچې ځي شادو خان صاحب اوینه خو اوزی دیو میشه پا اوزی دیو موشی طرف دا دیو خان صاحب داسې کیسه ده که نه چې مو درې ورځې مخکې د ځان سره دا فیصله کړې وه چې رټ سوړه دی په غرې اوره تاړي دي دی مو بیټک رټ یې خدای مو چې خان صاحب ته بې ویایم چې داسې وایي چې که چېرې مو خان صاحب داسې نه وي چې ومې ډبه وې نه ده ډبه وه نه مې ډبه خبره ده خان صاحب داسې کیسه ده که نه چې مو بیټک رټ یې خدای یې ژمی دی په غرې اوره تاړي مو چې داسې کور دې کړی وای دا خو بل شراک در باندې وچو شراک نه نه تودېږي
شیرک نه تاودی درې شیرکه در باندې وچ په درې نه په شپږ نه تاودی داسې کیسه ده کنه چار سړی ژوند لري زندګي لري مو چې داسې کور دې کړای وایو چې چیرې کې د موت شرمېږه خان صاحب ما شرمېږه ووایه څه ویې خان صاحب داسې کیسه ده کنه چې هر سړی ژوند زندګي لري مو چې داسې د کړي وایو چې په دا کلي شي د موت داسې کلي کې څه شی والکه داسې مو چې مو ډباوې مو نه چې ومې نه ډباوې مو کله ډبولی یې نه خان صاحب نه تو نه ډېر ښه شول داسې کیسه ده کنه چې دې سکوله مې تو سره مزدوري وکړه مو چې که چېرې کې داسې پېژندګلي مو چې چېرې کې د مو ته ښځه خان صاحب خان صاحب څرنګه بد اخ باندې در باندې لګېدلي بد اخ دې ونه ویله خو که ښځه درته وکړو ته خو داسې څرنګه خان صاحب مو ته په خدای قسم یې دېرش کاله مې تو سره مزدوري وکړه چې داسې یم که نه چې بیا چېرې کې تو سره زه داسې شاخ شم مو ته چېرې کې ښځې باندې باس وکړې مو به بیټک وي که نه موشه به سره وو لویشه به یې میږه به سره وو غو به سره وو خان صاحب د کلي ملي کې خو ته ملک یې که نه خان یې که نه خو د کلي شهر سړی تو سره دومره کور کې مو څوک پېژني مو چې داسې پیسې فکر در نه کي مو پیسې کې مو داسې نه پیسې کې مې سره خرڅ کړو لږ کې پیسې اضافه ورکړه خان صاحب مو خو داسې کور دی که نه چې مو د کور شي پیسې خو تو سره څه خان صاحب خو دېرش کاله مزدوري مې در سره وکړه که چېرې مو لږ کې خرچه در باندې وشتي وي لږ کې اپسې ورکړه او لږ کې ته خان صاحب داسې خو نه کېږي که نه سره پرې کوي وې شادو کیم ځای کې دراک درته شته خان صاحب مو ته چې دراک وایم اوی یو ملک دی په کیس کلي شویای چې سره ګاونډیان پروته دي داسې پنډه منډه غام دې کړی وایم شادو مشه او د غدر روونکه چې ځي ښه صحیح ده مشه به داسې تر ورسره و داسې به تر ورسره و که نه خان صاحب خدای ژوندی لره چې مو غم دې وکړو خدای باده ورځ وسوته یس به میږه ته تا وسره و که نه یس یې کیسه ویړکیانو شته چې دا کرسي خو یې راوړي وه خیر ده زه به خپله روښنو څرنګې ویلوړ یې وچار کوه کرسي هغې rodado ګاندو داسې نه وي چې دی که مې ملک ته ټیټ راوړی داسې ورته ووایه چې پیسې دې څومره غوړې درکوي خان صاحب خان صاحب داسې غوسه نه وکړې که نه غوسه به نه کې ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم ملک صاحب یو خو د دا ملک صاحب مزدور دی دا څه شی کوي خیر ده مزدور ده که چې روزن کیا ته وا کرسی خو کرسی زرونو څه داسې ته وړو یاره خانجي ډېر عجیبه دا مزدور دی دا خو ته کښېنه ته دا هغه کرسي ده راوړي زه به کښېنم دا وایه چې کیسه په میلیون شی سړی داسې کیسه خو نه دي ملک صاحب دا دې کښېنه خان صاحب اوی دې کښېنه که نه کښېنه یاره خو دا خو ډېر تکړه سړی دی مو نوم ګلته جوړ دی ملک صاحب داسې کیسه خو بیا نه دو که نه چېرې ورخطو خو نه یم څرنګه خانجي شی جوړ برابر یې د څرنګه شاته رېږي ملک صاحب څرنګه جوړ یې شی برابر یې و دې نه ویل چې څرنګه روغلی قسم دې مو په خدای دا کیسه خو روغلی وه چار وه
یو چار وا چار داسې چار دو که نه چې کې کسان ده چې چېرې که چار وکړي ته ژغېږې که زه وژغېږم شاده ژغېږه خان صاحب ته خو داسې غوسه نه وکړي چېرې نه وي داسې غوسه وکړي چې موږ سره یاره خنجي خو ژوندی خو دا وی خو دا خو در کرور کا کسان ده مو په خدای وي چې داسې خدمات خو درته وکړو چې په ژوند ملک صاحب خبره داسې ده که نه چې زه غواړم چې ګلتجړې ته داسې یوه داسې کیسه ده که نه چې دا یې غوړي چې چېرې که مو ته داسې شي کدار ژغېږه کښېنه ژغېږه که نه مو خو صبر نه شي بیچکې رټي اخته صبر وکړه زه خبره خلاصوم ملک صاحب خبره داسې ده چې چېرته ووایي چې تاسې څنګه داسې تاسې څنګه همسیه ګوندي که نه چېرې کونډه ښځینه دو که نه که چېرې داسې وه چې چا دې تا ویلي دي تو ته چا ویلي دي در ژغېږه کدار ژغېږي دا په پاره یوه چار شي داس به صبر خان صاحب در ژغېږي که نه زه خو شادو خان صاحب رټ غوسه نه کړې که نه دا خو داسې کیسه ده که نه ملک صاحب خبره چار کوه دا زموږ په جامه لګیا چار کوه چار کوه که نه چار کوه هغې ځینې وینې څه سره ناست یم ماملادو ملک صاحب خبره داسې ده چې د ګلتجړې چې دا یو دېرش کاله مو سره مسیر ده دا خو نشته پاته ده چې دېرش کاله دی ډېر تکړه سړی قسم نه مو په خدای وایي چېرې مو چاره ووینې که نه خپل برېک ورته ټیټ کړي داسې کیسه خو نه دو که نه چېرې ورخطو خو نه یو داسې کیسه دو که نه چې خان صاحب ته خو رټ غوسه نه وکړې که نه رټ غوسه کښېنه اوس نه ژغېږه نه ژغېږه ته وژغېږه زه درنه قسم ته وژغېږه ښې د ماما نه چې منور شي که نه مو څوک کښېنه ستړی شه شادو نه ژغېږه خو داسې ده که نه چې مو ته کار شي ګلتجړې که ته ژغېږې زه نه ژغېږم نه ژغېږه خان صاحب دې پوره مې لوستلی که نه چې دې سړي سره ته په کیسه پوهېږې که چېرې مو داسې کړای شوی بیا غلی شه غلی شو بیا نه ژغېږه دا خو نه ده دېرش کاله ته څنګه ته کل دا عادت نه کل دا داسې ده چې هغه ځوانی جوش ورسره ملګری ده ملک صاحب خبره داسې ده که نه چې ګلتجړې خو مو څنګه دېرش کاله مزدراک او په دې دېرشو کالو کې دا ریپې نه دي وخوستې دا ټولې ریپې چې دي مو څنګه دي او غواړي چې ښځه وکړي ښځه وکړي دا خو ډېره د خوښۍ خبره ده خو زه ودره دا سوچ وکړم چې ملک صاحب سوچ ته ضرورت شته تو څنګه کیمه کونډه ده کونډه سره یو دوې صحیح کړی ده چې چا دا پاته ده کړی ده صحیح شته خو غادو خو ته څرنګه ارتلله خو بل څوک به درله ژلي وه کیسه ده که نه چې چېرې وي خان صاحب نه وي بیا به کیسې نه کېږي منم خان صاحب چې په کلي شي نه وي همې سره کیسې څوک کېږي خبره داسې ده که نه چې زه دلې پوره روغلی چې دغه سړی هم در باندې وکړم هسې خو ډېر تکړه معلومېږي که نه بل مو وایي چې که څوک در ولېږه خو خبره به سره جوړه نه شي صحیح ده داسې ده چې شته خو موږ ته څنګه یوه داسې غریبه غوندې ښځه ده کونډه هغې دوې لڼه دي ودوي یې هغې سره زه خبره وکړم مور سره کړې ده 2 لکه نغدې ورکوي 2 لکه روپۍ او وریژې دي پیلو خو پخوې که نه او ګاڼه ده لاس تېله لاس تېله ګاڼه نه 15 تېله به ته ولیکه 2.5 لکه ملک صاحب خبره داسې ده که نه چې د 2 لکه روپۍ زیاتې دي لږ کې ته داسې ششې خو موږ یایو چې دوستي به وشي د چرا به شي او د کونډې غم به خوړل شي ښځه ده داسې ده چې یو خدای لري یو زول لري یاره څه نشته داسې کیسه ده که نه چې په 100 زره مې سره ورک نه کړي ډېرې داسې نه وي 100 تو ته ګاټه کوم اگر په 100 زره پیسې نه یو چې بیټک ډېر شي وبشي ملک صاحب خبره د دم خوښه ده د مم خوښه ده کیمه خبره چې ده هغه دا چې
زه خو یم چې ګلته جوړې ته بیچاره یو نیم لک روپۍ مو څنګه دي هغه صحیح ده څنګه چلته یم زه ویم لک نقد شته زه ویم چې لاس دې نه راشي باشه مې دو داسې نه خان صاحب دې مو ته تاوان ورکوې مړه داسې کیسه ده که نه زه دې سره پرې کوي راشه نه پته کې چې سره دا شادو ملک صاحب د غم خوري شادو دې خنجي هغه نو کنه خاطر دې خاطر دې خاطر باندې ګوندا کني ته کوم مزدور سره خو زه غدل نه ملک صاحب بچره ملک صاحب بس خبره سمه ده یو نیم لک روپۍ شوې یو نیم لک روپۍ شوې 50 منه وریجې شوې او 15 منه غوړي 15 منه غوړي شولو غیړي ټیک دو 15 منه غیړي 15 منه غیړي یو نیم لک روپۍ او 10 منه وریجې او یو نیم لک روپۍ او غانا درې تله باستو څلور تله به ته ولیکه خان صاحب ته ته خو برابر کا چې چیرې خدا غازه دا بیچاره دو کنه چې می سره دې سره د زکات به په څه شي وبسي تو سره د خپل وخت تیر پر غریب ده د سکول تیر پیسې به خدا ورکوي غانا سرزا وریجې غوړي ټول مو په ځای پوستي یاره خدای خو دې ژوندای لاره ډېر منې چې ش سړای شو خدای دا یاره خو بس مالک څه ته یو کیسه وکم دې په برته باندې ما غوړې د ډېر په ژوند سړای دا یم بلاس زری په بس نه دا یم چوبیو تو په چار لګي دا پر به شانو می دا سی وی چې لږ کی زر سره شي اوس ولا بس ته وځه ماما بس ته وځه نه مو بیٹک نه خدای بیٹک خان صاحب ته می چروایته خدای په امر وځه کنه خبره زنه بيجو لا بشي ورنای دی ته چې سره سیخ نه گیم بیا مو څنګه چې خوي خلک شنه شي غلط دکشن خنجی گرام نه گرام نه گرامو بس خبره فیصله دو بعد تو خبره متمنجره دو زلو غاسر اومینا کونډه شدو بس هغه ذات دغه ته رزو وشي رزو ما خبره خو نه مت مبارک مالک صاحب تو نه یالا منن الله خیم bang 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 bang